درې ډیر زیات مهم او تازه خبرونه. لیدونکو په خیر راغلی، ستړي مشئ. دا چې رئیس الوزرا څه کړي دي ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د دې ترڅنګ مې یو بل مهم خبر هم درته راوړی دی، نو حتما ویډیو وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون د ډي پي ورلد کمپنۍ سره د هیواد د بندونو د عصري کولو او صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو په موخه هوکړه کړې ده. خو روښانه نه ده چې په دې اړه به تړون څه وخت لاسلیک کیږي. د ملا برادر د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه راز د یاد کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د کابل ښاروالۍ مشارکتي پروژې او د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژه د نوي قرارداد په موخه دعوه طلبۍ ته وړاندې کړل شي. د یادونې ده چې ملا برادر پرون هم ویلي دي چې غواړي له اقتصادي پلوه افغانستان په ځان بسیا کړي او هدف ته د رسیدو لپاره ګڼ پلانونه او قوي اراده لري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشرۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان اقتصادي وضعیت او بانکي سکتور په اړه هم خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وايي د یونما د مشرۍ دیبرا لاینز امیر خان متقي ته الماتا ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړي دي او زیاته کړې ده چې یونما او امریکا نه غواړي چې د افغانستان بانکي سکتور کمزوری شي او په خبرې پراته خنډونه باید د خبرو له لارې هوار شي. د بیان له مخې امیر خان متقي د اغلي دیبرا لاینز سفر مثبت بللی دی. ویلي دي چې نوی حکومت له ټولو هغو نهادونو سره د همکارۍ پوره نیت لري چې د افغانستان د بهبود او ترقي لپاره هلې ځلې کوي. یونما تر دا مهاله دغه لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. په پای کې دا چې داسې مهال کې چې په افغانستان کې د مخکینی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقض په اړه راپورونه او اندېښنې موجود دي، هېواد ته د افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون ویان احمد الله وثیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هېواد ته راستول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي. دا هم تر دې مهاله درې مهم خبرونه او چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د سوله افغان چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هېروئ. تر هغه ښه وخت ولرئ. سبسکرایب کړئ.